سیګار له ولسمشر اشرف غني سره یو ځای له کوم رازونو پرده پورته کوي. په اصل کې لارګه پیسې چا وړي دي؟ اشرف غني چیرته دی؟ کولی شئ په دې ویډیو کې په دې هر څه پوه شئ. د افغانستان د بیا رغونې پلټونکي اداره سیګار وایي پرمخکیني ولسمشر اشرف غني د هغو تورونو په اړه پلټنې کوي چې ګواکې له ځان سره یې د هیواد پیسې وړي دي. اشرف غني له هیواده د پیسو د وړلو تورونه رد کړي وو. د رویټرز خبري اژانس د ریپورټ له مخې د سیګار مشر جان سوبکو د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د دفتر به د هغو دعوو په اړه پلټنه وکړي چې ګواکې اشرف غني د هیواد پرېښودلو پر وخت له ځان سره په میلیونونه ډالره وړي دي. پر کابل د طالبانو تر کنټرول وروسته اشرف غني ویلي و کابل یې ځکه پرېښود چې د وینې تویېدنې مخه ونیسي او هغه ریپورټونه یې دروغ او بې بنیاده بللي وو چې له ځان سره یې په زیاته اندازه پیسې وړي دي. خو داسې انګیزې شته او له همدې امله کانګریس د سوبکو له ټیم څخه غوښتي دي چې دا مسله روښانه کړي. جان سوبکو د امریکا د استازو جرګې یوې لاندینۍ کمیټې ته وویل چې موږ تر اوسه دا دعوه نه ده ثابته کړې او په دې اړه پلټنه کوو. په حقیقت کې د څارنې او د حکومتي اصلاحاتو کمیټې له موږ د دې پلټنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا اداره سیګار له ډېرو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې د امریکا د لګیدونکو پیسو بډو رشوتونو او ضایع کېدو په اړه پلټنه کوي او دې ادارې په وار وار تیر افغان حکومت په بډو رشوتونو تورن کړی دی. جان سوبکو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې لاندینۍ څانګې ته د پراختیایي مرستو څارنه کوي وویل چې پراخ کرپشن او بد انتظامۍ ته په کتو د امریکا د منصوبو ناکامۍ څه د حیرانۍ خبره نه ده. بډې رشوتونه دومره زیات شول چې اخر یې د افغانستان د امنیت او بیا رغونې بهیر زیانمن کړ. د امریکا په کانګریس کې د بهرنیو چارو د وزیر او زلمی خلیلزاد په ګډون بیلابیلو امریکایي چارواکو وخت په وخت هغو پوښتنو ته ځوابونه ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د روانو حالاتو په نتیجه کې راپورته شوي دي. د کانګریس یوې کمیټې ته د جان سوبکو خبرې هم د دې لړۍ برخه ده. جان سوبکو وایي دا د امریکا د ټولو خلکو لپاره د امتحان وخت دی چې څوک د افغانانو د مستقبل په اړه فکر کوي. هغه زیاتوي خصوصا د هغو په اړه چې په تیرو 20 کلونو کې له امریکا او د امریکا له متحدینو سره مرسته کړې ده. مخکینی افغان ولسمشر دا مهال په عربي اماراتو کې دی او د اګست پر 13 یې په خپل لومړي ویډیويي پیغام کې ویلي و چې له هیواده په یوه جوړه چپلو جامو او صدرې کې وتلی د خپلو کتابونو او همدارنګه شخصي شیانو د وړلو وخت یې هم نه دی موندلی. درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې د دې ویډیو لیدونکي وئ. زموږ د نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره د یوټیوب چینل سبسکرایب تڼۍ کیکاږئ. په دې اړه خپل نظریات کولی شئ را سره د سولا افغان یوټیوب چینل د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. تر بیا الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.